قبر اواز کوي زه د تنهایي کور یم له ځانه سره ملګری راوله زه د تیارې کور یم له ځانه سره روشني او نور راوړه زه د چنجانو کور یم له ځانه سره د چنجانو د وهلو هغه دوا راوړه په یو روایت کې راځي د هر انسان خو د مځکې په یو ځای کې دفن کیږي په قبر کې هره ورځ و هر سړي ته دا خپل قبر اواز کوي هره ورځ چې انا بیت الوحشت زه د تنهایي کور یم له ځانه سره ملګری راوله انا بیت المظلمه زه د تیارې کور یم له ځانه سره نور راوړه روشني راوړه انا بیت الدود زه د چنجانو کور یم د کیړو کور یم له ځانه سره د کیړو د وهلو د مړه کولو دوا له ځانه سره راوړه و دا هر سړي ته هره ورځ دا قبر اواز کوي چې زه د تنهایي کور یم له ځانه سره ملګری راوله زه د تیارې کور یم له ځانه سره روشني او نور راوړه زه د چنجانو کور یم له ځانه سره د چنجانو د وهلو هغه دوا راوړه علماء کرام لیکي چې قبر لره سړی ملګری څه شي بیولی شي چې دا قبر نارې وایي چې له ځانه سره یو ملګری راوله زه د تنهایي کور یم علماء کرام لیکي چې نیک اعمال دا د انسان ملګری دی چې یو سړی په دنیا کې صحیح زندگی تیروي نیک اعمال کوي له ګناهو څخه ځان ساتي دا به د په قبر کې له تا سره الله پاک ستا ملګری ګرځي نو نیک اعمال وفاداره دي که نه دي وفادار دا زموږ لمونځ زموږ روزې زموږ تلاوت زموږ ذکر دا له موږ سره قبر لره ځي پلار له ما سره قبر لره نه ځي زوی له ما سره قبر لره نه ځي ورور له ما سره قبر لره نه ځي زما قوم او زما برادري له ما سره قبر لره نه ځي لیکن زما لمونځ له ما سره قبر لره ځي زما ذکر له ما سره قبر لره ځي نو دا ډیره د تعجب خبره نه ده چې د دغه ورورو د دغه اولادو د دغه پلار د دا رشته دارانو دپاره زه لمونځ پرېږدم زه دا دین پرېږدم زه نیک اعمال پرېږدم چې زما یو رشته داره له ما سره قبر لره نه ځي او زما نیک اعمال دا له ما سره په قبر کې را سره ملګري علماء کرام لیکي چې د قبر ملګری هغه نیک اعمال دي او چې دا قبر وایي چې زه د تورې تیارې کور یم له ځانه سره روشني راوړه رڼا راوړه رڼا څه شی ده روشني څه شی ده علماء کرام لیکي چې هغه دا زموږ وروستي لمونځونه دي چې یو سړی لمونځ کوي په خشوع او خضوع سره کوي دا هر لمونځ به ستا دپاره په قبر کې ستا دپاره روشني